تا به زه ژوندي پرېږدم د جلاله تا زموږ زړونه ازار کړي دي بېغیرته اینو سپوت بسته خوخید چون به دستی دیم نپرشتن تاسو چرته دا دجال غربول غواړئ که چرته کې ډونالډ ټرمپ غربول غواړئ نو اسانه طریقه ده په 2 منټو کې مو پوهیږم چې څنګه به داسې بالکل پرې ویډیو جوړه کړئ او هر سړی دا دجال او دا ډونالډ ټرمپ قسم وغربوئ او پر میډیا باندې یو قسمه ټرینډ جوړ کړئ چې ټولې دنیا ته پته ولګي چې دا دواړه عالمي دهشتګرد دي راځئ چې په اے آی درته اسانه طریقه وښیم چې څنګه به ډونالډ ټرمپ او دجال قسم غربوئ که پښتو ورسره لګوئ که اردو ورسره لګوئ او د دې مرغپینه به یې نیسئ راځئ سټیپ بای سټیپ ځو نو ویډیو سکیپ کوئ مو ګوره خاص سټیپ بای سټیپ ځو که نه دا دجال به مونږ څنګه غربوو دجال ته به مونږ داسې قصه وکړو که نه دلته به مونږ راشو چیټ جی پی ټي ته تاسو له به ما په ډسکرپشن کې دا تیار پرومپټ راکړی خپل تصویر به کاپي کوئ د دغه دجال تصویر به کاپي کوئ او دغه پرومپټ چې دی نو دغه طریقه درته ښیم او که چېرې کې د ټرمپ تصویر کاپي کوئ دا تاسو څنګه غربولی شئ نو ګورئ ورته ښه د ټولو نه اول چې کوم دی نو چیټ جی پی ټي ده چیټ جی پی ټي ته به تاسو نه راځئ ځکه چې تاسو ما تیار پرومپټ راکړی دی د غربولو والا پرومپټ دی که نه که چیټ جی پی ټي ته راځم او پرومپټ جوړوم نو ستاسو ټایم ضایع کېږي که د پرومپټ جوړولو طریقه تاسو نه زده کړي نو زما په دغه کې به پرته وي ښه ویډیوګانې پرتې دي په یوټیوب کې په هغې باندې بیا وګورئ ګوره تاسو دلته راغلی که نه دې ګروک ته به راشئ دا ګروک چې دی نو دا ګروک به کولاو کوئ دا په کروم براوزر کې میلاویږي ښه که چېرته تاسو په دې ګروپ کې خپل اکاونټ نه لاګین کړی نو دغه به کلیک کوئ او دلته چې کوم دی نو اکاونټ لاګین دی هغه به ووایي ستاسو اکاونټ به ډایرکټلی د جیمیل نه لاګین شي د جیمیل نه فیسبوک نه د هر څه نه لاګین کوئ خو د جیمیل نه که لاګین کوئ نو اسانه طریقه ده بالکل سیم بیا به تا ته دا ګروپ دغسې پیج کولاو شي وینې بیا دغسې پیج تا ته کولاو شو که نه ته به دې ته راشي ایمیجین ته به راشي صحیح شو دغه ایمیجین ته راغلی بیا به دلته به ته ویډیو جوړی دغه ویډیو دی دا تصویر دی او دا بیا که ته د ټیک ټاک دپاره جوړی که په ټیک ټاک کې ته څه وایې چې دا ډونالډ ټرمپ غربوم او ټیک ټاک ته ویډیو اپلوډ کوم نو دا د ټیک ټاک دپاره 16 دی صحیح شو بیا د یوټیوب دپاره 16 دی نو زه اوس د یوټیوب دپاره جوړوم نو زه دا 16 وهمه ځکه چې دا نتنیاهو دی دا دجال دا به زه غربومه که نه دا ګوره ښه ټایپ ټو ایمیج دی دې خوا به راشي دلته به دا ایډیټ ایمیج وکړئ ستا دغه ته به راشي موبایل ګیلرۍ ته به دغه راشي ښه دا په موبایل کې دغه طریقه ده که په موبایل کې کوئ که نه بالکل سیم دغه طریقه ده په موبایل باندې هم کېږي په هم کېږي زه په لیپټاپ څنګه کوم چې په موبایل باندې زه تاسو ته ویډیو کوم او طریقې درته ښیم که نه ګوره دلته به بیا راشي صحیح شو دلته به خپل تصویر وګورئ او د دې دجال تصویر به وګورئ وړاندې به خپل تصویر کاپي کوئ دا ما کاپي وو دلته به کنټرول وي کوئ په موبایل کې تاسو کاپي هم ووهلی شئ صحیح شو او دلته په لیپټاپ کې به ډایرکټي کنټرول وي کوئ دغه ما کاپي کو یو بیا د دې خبیث دجال تصویر چې دی دا دی که نه د دې خبیث دجال تصویر مې هم کاپي کو کنټرول وي مې کړه دا ګوره ښه تصویران د دواړه کاپي شو صحیح شو پرومپټ ما تاسو ته په ډسکرپشن کې راکړی خو په دې پرومپټ چې کوم دی که نه دا 1 سین دا دی دا 1 سین به دومره د دې ځای نه واخلی او دې ځای پورې به کاپي کوئ دا دې کاپي کو دا ما لیکلي دي تا به زه ژوندی پرې نږدم دجاله تا د پښتنو زړونه ازر کړي دي دا ډایلاګ دی خره پښتو نو دا به دغه کې دلته به فیس کې ګوره ورته ښه دلته ما دا فیسټ کو دغه شی به ووایي اوس دلته بره ګوره ښه ویډیو به دلته سټارټ شي دا ویډیو سټارټ شو ګوره 3 5 7 8 9 دا ګوره ښه تا به زه ژوندي پرېږدم د جلاله تا زموږ زړونه ازار کړي دي تا به زه ژوندي پرېږدم دا 1 سین شو صحیح شو د ویډیو 1 سین شو دې خو به ته بیا راشي دغه ویډیو به ووایي په موبایل کې هم دغه سیسټم دی ښه ایکسټینډ ویډیو به ووایي ایکسټینډ ویډیو مې ووهله دا ځای ماته خالي شو دا ځای ماته خالي شو زه به دوباره لاړ شم او 2 نمبر سین به راوالم صحیح شو دا ګوره ښه دا 2 نمبر سین مې راواویست دغه ځای نه مې کافي کو دلته مې کافي کو دې خوا راغلم بیا دلته به زه دغه 2 نمبر سین پیسټ کوم دا مې دلته پیسټ کو ګوره ورته ښه دا 2 نمبر ویډیو هم سټارټ شو دریم سین مې درې ځای نه کافي کو دلته به راشم بیا به دلته پیسټ کوم ښه ګوره ورته دا دریم سین هم دغه ته پیسټ مې کو
نو تریپل سین د یوې ویډیو وي ښه مکمل 3 سینونه ته ښیي دا 3 سینونه به یوې ویډیو کې راغونډ شوي دا ګوره ښه تا به زه ژوندي پرېږدم د جلات تا زموږ زړونه ازار کړي دي بېغیرته اینو سپوت بسته خوخی چومه دستی دی نپرشتم تا به زه ژوندي پرېږدم د جلات دا 3 سینونه شو څلورم سین دی لاس سین دی دلته به راشي بیا دې خوا راغلی دلته 4 نمبر سین دی اورې دا به دلته کاپي کې دا لاندې ډایلاګ چې دی که نه دی کې تاسو خپل ډایلاګ لیکلی شئ په پښتو کې ورته لیکئ صحیح شو دا وایس نه دی وایس لاندې دا ما د الله نه په اسمان غوښتې دی کې تاسو هر څه لیکلی شئ صحیح شو نو دا به بیا تاسو په خپله لیکلی شئ که څه تاسو پکې چینجینګ کوئ نو بیا کولی شئ او هغه ویډیو به ستاسو نور هم خوندور کېږي بیا دلته ما پیسټ کو دا اوس پوره ویډیو ما ته تیاره شو ګوره ښه ما د الله نه په اسمان دا ګوره څومره په اسانه باندې ویډیو تیاره شوه که نه خو وړاندې به ګوره خپل تصویر اپلوډ کوئ او بعد به د دجال تصویر اپلوډ کوئ ښه داسې نه چې وړاندې د دجال هغه اپلوډ کوئ او بعد خپل اپلوډ کوئ نو په تاسو به یې راایښي خیال به ورته کوئ ویو نه غربوئ دا دجال قسم وغربوئ قدرمندو کتونکو دا د اے آی وړې وړې طریقې دي دا درته زه ښیم که نه غټ کورس له به راځو وروسته خو چې ستاسو په دې باندې مازغه خلاص شي بیا به وروسته اوږدو اوږدو قصو له راځو پیسې بیا ګټئ که په دې باندې پیسې ګټئ دنیا شی پې ګټلی شئ ښه او ټیک ټاک ته اپلوډ کوي که نه د چین هسې هم د دجال ته کار دی نور خو پوهیږئ مننه مو کومه د وخت راکولو د ویډیو د کتلو قربان